پر افغانستان د پاکستان لخوا د برید بل خبرداری او د ملا یعقوب غوسه. آیا پاکستان د امریکا په برخلیک اخته کیدونکی دی؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ چې په خټه پښتونخوا د پوځ مشهور غلام دی، یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستانه د ګواښونو پر وړاندې د خپل ځان د دفاع حق لري. د امریکا غږ له اردو تلویزیون سره په بیګانۍ مرکه کې د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ په ډاګه کړه چې هیواد یې له افغانستانه د هر راز ګواښ پر وړاندې د ځان د دفاع حق لري او د ضرورت په وخت کې به پر افغانستان د برید امر هم ورکړي. کاکړ چې د پاکستان د سیاسي بحران په پای کې د سرپرست صدراعظم پر دنده وګمارل شو، په تیرو 2 اونیو کې په وار خبرداری ورکړی چې هیواد به له افغانستانه د پاکستاني طالبانو د ګواښونو پر وړاندې اقدام وکړي. هغه بیګا د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به د اړتیا په صورت کې په افغانستان کې پوځي اقدام وکړي که نه، په ځواب کې وویل پاکستان له ځانه د دفاع حق لري. موږ باید خپل هیواد او وګړو د ساتنې لپاره چې هر راز اقدام ته اړتیا وي حتما به یې وکړو. زه جزئیاتو ته نه ځم چې دا باید څه ډول عملیات وي، خو چې وخت راشي نو بیا به پریکړه کوو چې څه وکړو او څه کولی شو. کاکړ د سپټمبر په 3 نیټه له جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې وویل چې له افغانستانه په بیړه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکا او ناټو څخه پاتې وسلې تروریستي ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخامخ کړی او له هغې 1 اونۍ مخکې یې پر یوې خبري غونډه کې هم ادعا کړې وه چې له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته په هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدلو لامل ګرځېدلی دی. یاده دې وي چې پاکستان په 40 کلن مخالفت کې هیڅکله د افغانستان په اړه داسې خبرې نه وي کړې. د انور کاکړ په امر پاکستان د افغانانو د نیولو او په یوه بله بهانه یې د جریمه کولو لړۍ تیزه شوې ده. بلخوا دفاع وزیر ملا یعقوب ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګره ډلې شتون نه لري او که څوک پر افغانستان د برید هڅه وکړي نو غاښ ماتونکي ځواب سره به مخ شي. نوموړي ویلي اوس مهال دوی مجهز پوځ او داسې تجهیزات لري چې د سیمې هیوادونه یې هم نه لري، نو د ډز ځواب به په ډز ورکړل شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.